د الله رسول فرمای زه چې ډېر بیریږم یو د ښځې حق دی یو د یتیم حق دی له دې ډېر بیریږم او دا زما او ستا معاشره په دې خبرو ډکه ده د ښځې حق مې تر پښو لاندې کړی دی د لور و د خور او د یتیم حق چې دی هغه مې تر پښو لاندې کړی دی یا الله زه په دې ډېر بیریږم او بیا جبه خبره دا د عزیزانو مهر نه دی مهر ولور اوس داسې خلک شته زموږ خپل قوم الحمدلله ډېر قومونه شته ډېر کاسیان را واخله سیدان را واخله دغسې مطلب نور هم داسې قومونه شته چې هغه ښځې نه خرڅوي او یاره الله کتبه و درې ورکړه دا زما بچي ته یا زما خور ته نور ته پوهېږې کور دې پوهېږي دا ښه سیستم دی ښه ترتیب دی ښه خبره ده یاره لور پر ما حق لري نو زموږ خلک را ولاړ سي دا خپله لور په ډېرو روپۍ ورکوي ولور زه منم په 1 کروڑ روپۍ سړی د چا لور وغواړي پروا نه لري جایزه ده خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د زیات ولور ډېر خلاف د زیات ولور لا تغلو فی مهور النساء تاسو چیش کوئ تاسو دا مه کوئ چې را ولاړ سي په دا ولور کې ډېر زیاتوب چې دی هغه وکړئ لتکون عداوة دغه بلور به بیا ستاسو په مابینځ کې دښمني چې د هغه جوړه سي مه کوئ داسې مه کوئ شرعي مهر نه دی عزیزان شرعي مهر دا 10 درهمه دی د 10 درهمو به نو زه حساب در وښیم شرعي ولور پاو کم 3 تولې سپین زر دی پاو کم 3 تولې سپین زر دی فتاوا مفتی محمود رحمه الله صحیح سلو پاو کم 3 تولې سپین زر پاکستانی روپۍ تقریبا 9.5 زر روپۍ جوړیږي دا شرعي مهر دی اشه چې شرعي مهر 9.5 زر روپۍ سلو زما ستا کور کومه خواته ولاړی بیا که یو سړی وایي یاره زه غواړم چې د بی فاطمې رضی الله تعالی عنها چې کوم مهر و زه هغومره کښېږدم هغه 110 تولې سپین زر ولو تقریبا 1.5 کیلو سپین زر جوړیږي په دا اوس حال کې قیمت چې دی پاکستانی روپۍ هغه 3 لکه روپۍ دی 3 لکه حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنه که چیرې دا مهر دا ولور د عزت و د شرافت و کرامت و تقوا وای نو حق دا و چې محمد رسول الله مبارک خپله لور په عربو روپۍ ورکړې وای او په کربو ارزي حق دا و چې محمد رسول الله عایشه و صدیقه رضی الله تعالی عنها دا یې په عربو روپۍ غوښتلې وای خو یا دا نه کرامت دی نه شرافت دی نه تقوا ده د الله په دربار کې بیا ولې موږ داسې کوو عزیزانو بیا به ولې موږ دومره لوی ظلم چې دی هغه کوو څومره ډېر ځوانان دي په بار کې ناست دي څه کوي مزدوري کوي ولې مزدوري کوي په ما پسې 12 لک روپۍ ولور پاته دی په ما پسې 15 لک روپۍ ولور پاته دی نو بیا 15 کاله په ولور پسې په مسافرۍ کې تیر کې دلته ای بچي پر کور باندې زړه سوله دی څه کوي وایي زما خسر وایي خامخا به ولور پره کوي خسره یې جهنمي چې دا خپله لور دې تباه و برباد کړله دا ستا لور دا زما لور دا په زما او ستا په کور کې ښه خوند کوي که د خاوند په کور کې ښه خوند کوي ولې د الله رسول فرمایي د زنانې دپاره 2 خبرې چې دي هغه پرده ده یو د خاوند کور یا قبر صحابه پوښتنه وکړه طبراني حدیث دی یا رسول الله په دې 2 پردو کې کومه پرده چې دا هغه ډېره مهمه ده د الله رسول فرمایل قبر چې دی هغه ډېره لویه پرده ده د زنانې دپاره قبر ډېره لویه پرده ده اوس دا زموږ خلک که چیرې مهر شرعي ورکوي هغه په کم 3 تولې سپین زر دی نن ورځ تقریبا 9.5 زر روپۍ جوړیږي او که ته وایه چې د بی فاطمې رضی الله تعالی عنها چې کوم مهر و هغه تقریبا 110 تولې سپین زر دی چې 1.5 کیلو سپین زر جوړیږي تقریبا 3 لک روپۍ دي دا د پاکستانی روپۍ وایم 1.5 کیلو سپین زر څو قیمت په افغانستان کې په اماراتو کې په امریکا او په کوم ځای څو جوړیږي دغه مطابق دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها مهر او کدا نه بیا مهر مثل بلل کیږي مهر مثل دې ته ویل کیږي چې په دې خاندان کې لور په څور کول سوی ده ته به دا بل انجلۍ په هغو روپۍ ورکوې باقي زیاتوب هم کولی سي کمی هم کولی سي خو د الله رسول فرمایي تر ټولو بهترینه نکاح هغه ده چې د هغه مهر کم وي د هغه بوج کم وي تر ټولو بهترینه تر ټولو برکتمنه نکاح هغه ده
د الله رسول فرمایي چې مهر یې کم نه. اشه محمد رسول الله مبارک فرمایي برکتمنه ده چې مهر یې کم نه. ما او تا رواج او رسم دومره را باندې غالب سو چې دغه مهر زما او ستا د بې برکتۍ، زما او ستا د بربادۍ، زما او ستا د تباهۍ سبب چې دی هغه جوړ شو. صحیح سلو د الله رسول فرمایي د ښځې یو برکت دا دی چې ډېر په اساني سره مطلب رشته چې د هغه میلاو سي. د ښځې یو برکت دا دی چې د دې مهر چې دی هغه کم یې. نن زما او ستا مهر چې دی هغه عذاب سلو. محمد رسول الله لږ مهر بللی و، برکت یې بللی و. ما ورته راولاړ سو د محمد رسول الله خبره مې د باندې وغورځوله او رالو ډېر ډېر مهرونه مې کښېښول. نو اوس ورته لتکونه عداوة په خپل اپس کې دښمنۍ شروع سولې.